د ورور سوال کړی دی وی کله موږ بهر ته وځو نو زموږ په دې علاقه کې دا کوترې چنچڼې ورسره کارغان هم ډېر زیات دي نو کله په دې کپړو باندې څه شی راولېږي ګندګي کله په ګاډي باندې راولېدلي کله جومات کې راولېدلي او د دې نه ځان بچ کول ګران دي ځکه چې سړی لازم به کور نه وځي راوځي کله وي په ځمکه کې ګندګي پرته وي سړي پیزار لامدی په ګندګۍ خپه کېږي نو چې دا به پلیتي او که دا به پاکي او دا به څه کوو جواب د دې مسلې تاسو ته پته شتي دا سوال چې سړی واوري که نه چې ورور سوال کړی نو سړي ته په خپله په ذهن کې دا خبر راځي چې مونږ خو چېرته دا تپوس نه دی کړی و سوچ وکړه که دې کس ته معلومه وي خو جو ډېره ښه ده او که معلومه نه وي نو د اوسه پورې دی په دې مسله کې په تیاره کې پروت او که دا د نه یې اورېدلی دی نور هم په تیاره کې ښه دا مسله چا ته راپېښېږي هر چا ته نو هر سړی دې مسلې ته ضرورت لري چې معلومه یې کړي یاد ساتئ دا مسله ګندګي د مارغانو ګندګي چې مونږ وایو معنی ډکې میچازي تشي میچازي او د هغه څاروو چې د هغوی غوښه خوړی کېږي دا پاک دي شرط یاد ساتئ چې غوښه خوړی کېږي هغه پاک دي لکه دلیل کله چې عرنیین د رسول وسلم خوا لرلو بیمارانو رسول وسلم ورته څه ویلو د اوښانو میچازي او پی وسکي نو که چېرته دا میچازي پلیتې وی نو آیا رسول وسلم په چا باندې پلیت شی څکي یوه دویمه د رسول وسلم نه ثابت دي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي چې رسول وسلم د بیزو ګډو په غوجله کې مونځ کړی دی په غوجله کې څه پراته غوشاني پچي نور غوشاني که نه که چېرته دا پلیت وی نو رسول وسلم هلته څنګه مونځ کوي صحابه کرام مبارک راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې هغوی به هم کول ابو موسی اشعري رضی الله عنه یو پیر مونځ وکړو په هغه کوم ځای کې چې مونځ وکړو هلته د دې بیزو ګډو پچې پرتې وي نو د مانځه نه بعد ورته یو کس وي که لږ مخکې شوی وی یعنې دې وچ ځي ته وړېدلی وی دې پاک ځي ته نو هغه ورته وي دلته مې په دې وکړو ځکه چې زما په نظ دا ځای او دا ځای یو شان دي ځکه چې دا پلیت نه دي نو او دا موسوعه فقهیه کې دا مسله داسې ذکر شوې ده چې جمهور د امت علما چې کوم دي اکثر علما هغوی دا خبره کوي چې د هغه مارغانو ګندګي چې د هغوی غوښه خوړی کېږي هغه څه دي هغه پاک دي او د پاک دا مطلب نه دی چې خورئ د وینو کمک الله شي هسې هغه زړه کې ضد او عناد تاسو چې وایئ چې دا پاک دي نو خورو به نو تا ته خو چا نه دي ویلي چې خورئ موږ دا وایو چې پلیت نه دی معنی که په کپړو دې ولګي نو مونځ ورسره کېږي داسې ګندګي نه ده چې ستا مونځ نه کېږي خو تا ته خو چا دا نه وي چې خورئ لکه اوس مونږ وایو الټۍ پاکي دي که پلیتې دي پاکي دي خو آیا د دې مطلب دا شو چې الټۍ څکه الټۍ خوره دا خو چا نه دي ویلي نو یو دا مسله شوه اوس راځو هغوی قارغان پکې هم دي نو کم مارغان چې حرام دي خوراک د هغې نو د هغې ګندګي پلیته ده دا خو واضح ده خو الحمدلله شریعت کې دا گنجایش دي چې معمولي معاف ده الله اکبر ولې معمولي ولې معاف ده ځکه چې د دې نه بچ کېده ګران دي رب العالمین موږ په مشقت کې نه اچوي اوس که داسې چې ته موږ ته شریعت ویلی چې یو ټک ولګي یو بس هله منډې کوه کپړې انسه نو بیا به خلک په مشقت کې پرېوتی وي نو ځکه یاد ساتئ هغه مارغان چې هغه حرام دي د هغې خوراک نو د هغوی ګندګي هغه پلیته ده او معمولي څه ده معمولي معاف ده معمولي معاف ده او چې ډېرې بیا به لازم دا ځای هم پاکې
که دغه پیزارو کې مونځ کې دا پیزار به هم پاکې. خو دلته یو بله مسله راځي، دا بس د فایدې دپاره تاسو ته ذکر کړو. او زه چې تاسو زیات نه زیات څه زده کوئ دا زما دپاره خوشحالي ده. اوس دا چاته پته لګي چې د بر نه چې دا کومه ګندګي راغله دا به د کوتري که دا به د کارغۍ، نو څه به کوو؟ کور کې درسره کتابونه شته چې وګورئ که نه؟ دا مسله الله تاسو ته داسې الهام کړی در یاده کړې ده، ځکه د علم مجالسو ته تګ لازم دی. علم داسې نه دی چې تا پسې به در رواني ور به درته ټکوي چې السلام علیکم راغلی ماله ځای راکړه، ته به په علم پسې ځي دروازه به ټکې. نو دلته به اوس څه کوو؟ اوس که چېرته یو سړی شکي شي چې دا به د کوتري که د چنچڼي وي که د کارغه وي، نو موږ دلته دا وایو چې شکل اعتبار نشتی، شکل اعتبار نشتی. او اصل دا دی چې دا پاک دی، اصل دا دی چې دا پاک دی. او ګمان دقه دی چې بس دا د کوتري دی یا د داسې مارغه دی چې هغه څه دی، هغه حلال دی او الله رب العزت ته په دې نه رانیسي. الحمدلله زمونږ شریعت موږ په شکونو کې نه اچوي. ښه دا خبره یاده کړئ، زمونږ شریعت موږ په شکونو کې نه ور اچوي. نو که چېرته داسې ته تاسې زړه ته خبر راغلی چې یاره دا بره خو مارغان هم ګرځي او کارغه هم ګرځي، نو زړه کې دا و چې کارغه دومره نه وي څومره چې دا نور مارغان وي، نو انشاءالله دې کې څه حرج نشته.